پاکستان څنګه طالبانو ته په قار شوی دی؟ طالبانو څه کړي؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. پاکستان طالب ډیورن رسمي سرحد نه بولي، بیا ولې همکاري ورسره کوو؟ سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو کې سرحدي ټرنګلتیاوې زیاتې شوي او د طالبانو لوی درستیز ګواښ وکړ چې پاکستان ته به د دوی د توغندیزو بریدونو مقابل کې بالمثله ځواب ورکړي. له همدې کبله اوس پاکستان سیاسون په قار شوي او انتقاد یې کړی. د پاکستان د سنا مجلس یوې غړي سناتور رضا رباني په خپله خبرو کې انتقاد کړی چې طالبان ډیورن لاین په رسمي سرحد نه پیژني، بیا ولې پاکستان ورسره همکاري کوي. د پاکستان سناتور له پاکستاني دولت څخه غوښتي چې د اغزن تار د رالي کولو په هکله چې پر ډیورن لاین د طالبانو لرې کړی باید سنا ته معلومات ورکړي. که طالبان مستقلې کړنې ترسره کړي نو تر هر چا لومړی به یې پاکستان دښمن شي، ځکه که هر څوک په افغانستان کې د پاکستان د ګټو خلاف کار کوي نو هرومرو به ورته ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت منلي چې د ننګرهار ولایت او نورو سرحدي سیمو کې د پاکستان ځواکونو له لوري د اغزن تار د غځولو مخه نیولې، خو پاکستان بیا وایي چې دوی له طالبانو سره په تفاهم غواړي د اغزن تار لرې کولو پروژه پای ته ورسوي. په دې هکله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد تازه څرګندونې کړي او ویلي چې دوی په دا پروژه د طالبانو په واسطه هرومرو ترسره کوي.